پر ترهګریز بریدونو نظر ساتونکي ادارې ساوث ایشیا ټوریزم پورټل د شمیرو تر مخه په بلوچستان کې روان کال یعنی د دسمبر تر 5مه شاوخوا 225 حملې شوي دي، په کم کې چې 280 امنیتي ځواکونو سره شاوخوا ټول تر 900 زیات نفر وژل شوي دي. په بلوچستان کې له تېرو 2 کالو راهیسې د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو حملې ولې زیاتې شوي دي؟ په بلوچستان کې دا وخت څو وسلوالې ډلې فعال دي او څنګه جوړې شوي دي؟ د نن په کیسه کې درته بیانوو. په کال 2021 کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم امنیتي حالات زیات تغییر خوړلی دی. په خیبر پښتونخوا کې کچېرې د ټي ټي پي په رقم مذهبي وسلوالې ډلې فعال دي، خو په بلوچستان کې بیا بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې فعال دي. په بلوچستان کې د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو شمېر له 6 څخه تر 8 هم زیات دی، خو 2 پکې بیا زیاتې فعال دي. یو BLA یعنی بلوچ لیبریشن آرمي او دویمه بیا BLF یا بلوچ لیبریشن فرنٹ. دا وخت د پاکستان د حکومت لپاره د BLA ځانګړی ځواک مجید بریګیډیر د زیات سر درد ګرځېدلی. مجید بریګیډیر د خودکش حملو سره ځانګړي فدایي عملیات هم کوي. دا ځواک جوړ څنګه سو؟ د دې تر مخه د BLA پر تاریخ باندې یو څه رڼا اچوو. BLA که څه هم په کال 1970 عیسوي کې جوړه سوې، خو تر کال 2004 پورې د دې ډلې کم غټ عملیات مخته نه راغلي. په کال 2006 کې د دې ډلې مشري د بلوچ سیاسي مشر خیربخش مري زوی بالاش مري کوله، او په کال 2007 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پروت ډیورنډ کرښې ته نږدې بالاش مري په یو عملیاتو کې ووژل سو. له دې پس د دې ډلې مشري د اسلم عرف اچو په نامه کس مخته وړله. د اسلم اچو په کمانډري کې دا ډله خورا زوروره سوه او پر پاکستانی فوجیانو سره پر چینایي وګړو یې هم بریدونه تیز کړل. په کال 2018 کې د افغانستان د کندهار په عینو مینه کې د یوې خودکش حملې په ترڅ کې اسلم اچو ووژل سو. له دې پس د دې ډلې مشري بیا د بشیر زی په نامه کس پر غاړه اخیستی او لا هم د بشیر زی به مخ پر وړاندې بیایي. د BLA یا د بلوچ لیبریشن آرمي د ځانګړي ځواک مجید بریګیډیر تاریخ هم خورا په زړه پورې دی. په کال 1994 کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په کوټه کې یوه جلسه کوله چې ورباندې د لاسي بمي برید یو حمله وسوه، په کم کې چې د مجید لانګو په نامه کس ووژل سو. د دې مجید لانګو یو کشر رور په همدې وخت کې پیدا سو او مور پلار یې د مشر زوی په یاد کې پر د نوي زوی باندې هم مجید نوم کېښود. دا نوی مجید چې کله ځوان سو نو BLA ته ولاړی او په کال 2011 کې په کوټه کې په یو عملیاتو کې ووژل سو. د BLA په وینا په همدې ورځ د دې ځانګړي ځواک اعلان وسو او نوم ورباندې د دې دواړو ورونو په یاد کې مجید بریګیډیر کېښودل سو. د مجید بریګیډیر اوله حمله په کال 2018 کې د بلوچستان په ډالبندین کې پر چینایي وګړو باندې وسوه. دا اوله حمله د BLA د هغه وخت مشر اسلم اچو زوی ریحان وکړه. له دې حملې سره سم مجید بریګیډیر په بلوچستان او د سند ایالت په کراچي ښار کې غټې حملې وکړې. د مثال په توګه په کراچي کې پر تجارتي مرکز پاکستان سټاک ایکسچینج، چینایي کنسلګري، په ګوادر کې پر 15 ستوري هوټل او په پنجګور، لسبیلا او تربت سیمو کې پر پاکستانی چاونیو باندې حملې شامل دي. د مجید بریګیډیر ځواک له دې وجې څخه هم زیات خطرناک ګڼل کېږي چې له دوی سره د بلوچ ځوانانو سره بلوچي میرمنې هم حملې کوي. او شاوخوا 2 کاله وړاندې سمیه کلندرانی هم چې د BLA د مشر اسلم اچونګور او په کال 2018 کې اوله خودکشه حمله کوونکې ریحان کوژدنې سمیه کلندرانی هم په تربت کې په یوه خودکشه حمله کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر دې مهاله 2 نورو بلوچو میرمنو هم په کراچۍ او لسبیله کې خودکشي حملې ترسره کړي دي. د پاکستان حکومت همیش
تورونه پورې کړي چې دا بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې له افغانستان څخه کنټرولېږي او د انډیا په مرسته دوی خپل کم جنګ چې دی هغه پر مخ وړي. خو په کال 2021 کې د طالبانو د راتګ سره سم د دې ډلو فعالیت ولې زیات شوی دی؟